سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم وزریم د زیرو نیوز 23 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ شپږمه او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 28مه ده. مننه چې له موږ سره یې زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې افغان ځوانانو د هند 19 کلنه الف لوبډله د دویم ځل لپاره ماته کړه. افغان 19 کلنې ملي لوبډلې د درې اړخیزه لوبلړۍ په شپږمه لوبه کې بیا ځل لپاره د هند 19 کلنه الف لوبډله په 15 منډو ماته کړه. په دې لوبه کې لوبډل مشر محبوب خان نیمه سلیزه ترسره کړه او د خپلې لوبډلې په ګټه یې 2 کیچونه هم ونیول چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د یادې درې اړخیزې لوبلړۍ په پایلوبه کې د سیالې هند 19 کلنې الف لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. صرافان هرات د نمرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ په 12مه لوبه کې نن صرافان هرات لوبډلې سیالې خراسان فاریاب ته د 1-0 ماتې ورکړه او په دې بریا یې د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. د زابل ولایت د کرکټ څانګې له لوري په دې ولایت کې د ولسوالیو په کچه شله ورځې کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 4 ورځې به دوام وکړي. دغه لوبو کې د شاجوی، شینکۍ، خاک افغان، نوبهار ولسوالیو او مرکز قلات لوبډلې برخه لري. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د 10 ورزشکارانو ترمنځ د جمناستیک زړه راښکونکې نندارې وشوې. د نندارې په 3 عمري نویو ځوانانو او لویانو کټګوریو کې ترسره شوې او موخه یې ورزش ته د ځوانانو هڅونه وه. او د نړیوال سپورټ له ډګره سکندر رضا لومړی ځل لومړی مقام کې راغی. د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ټول چاري لوبغاړی سکندر رضا د کرکټ نړیوالې شورا د شلوريزو سیالیو د ټول چارو لوبغاړو په تازه درجه بندۍ کې لومړی مقام کې راغلی دی. سکندر رضا په 3 اړخیزه لوبلړۍ کې د سریلانکا پر وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه او د 209 ریټینګ په جوړولو سره یې پاکستاني سایم ایوب د جدول له سره راوغورځاوه او تاریخ یې جوړ کړ. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 23 تر سبانه خبرونه د الله پامان.